الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تبارك وتعالى وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود الشريف بشوق صلى وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان معزز الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو کامل ایمان او صالح اعمال نصیب کړي. د دې دور د دې خطرناکو فتنو نه دې الله پاک زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت نصیب وفرمایي. هغه مقامات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس باغی کی غصه شوی او داغي تذکرہ تاسو مخ کې دو جمعونه روانه وا. روایتو کې راځي امام بخاری رحمه الله د حضرت ابو درداء رضی الله عنه نقل فرمایلی. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یوزلی مونږ د نبی له صلوات و سلام په مجلس کې ناستو وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه مجلس تا او سلام وکړو او بیا نبی علیہ السلام تو فرمایل چې جی زمام د عمر په میس کې څه خبره داسې تیز شوي نو سخ کلامی پکې راغه. بیا ما هغه ته ویل چې ته ما معاف کړه خو هغه زه معاف نه کړم نو زه تاسو ته راغلم هغه ګیله مې تاسو ته راوړله. نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته دعا غواړه چې الله رب العزت ما ته هغه تیز کلامی معاف کړي چې کوم ما عمر فاروق سره کړی ده. نو نبی علیہ السلام ورته دوه کرت ویل یغفر الله لك یا ابا بکر، اے ابو بکر الله رب العزت دستا بخنو کی الله دتا ته معافیو کی دوه ځله ورته فرمای. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای وی لږ وخت نو تیر شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمر راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غم راغی او نبی علیہ السلام ته وی جی زما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په میز کې څه خبرې اترې تیز شوي. بیا د ما نه معافي وغوښته خو هغه وخت کې زه غوسومه ما معاف نه کړ. بیا دې راغې زه د پسې کور ته ورغلم کور کې نو اوس دلته راغم نو زه د تاسو ته مې دا قضیه او دا فیصله راوړه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته دا خبرې کوي او د نبی علیہ السلام مخ مبارک دا د غصې نه دا تک سور شو، رنگ بدلیږي. فجعل
وجه النبي صلی الله علیه وسلم یتمعر د نبی علیہ السلام مخ مبارک هغه آثار او غصه شروع شوه د حضور رنگ بدلیدل شروع شل او بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ګوري چې د حضور دا رنگ مبارک دا چهره انور د غصې نه تک سره شوه نو حتی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویریده چې اوس د حضور پاک د خولې نه څه داسې نور کلمات ونځي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ګوډو شو په زنګونانو نبی علیہ السلام ته کېناسته او نبی علیہ السلام ته وفرمایل وایي جی زه د ده نه ډېر زیات ظالم کذب فرمایي نبی علیہ السلام ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه الفاظ امام بخاری رحمه الله نقل کړي والله انا كنت اظلم منه قسم په الله جی ما د ده نه ډېر زیاتې کړې دی دا هغه عاجزي وي چې انسان وي ما ملامت عظیم دی نه دی ملامته وایي چې زه د ده نه ډېر زیاتې ما کړې دی خیر دی معافي کړه نبی علیہ السلام غصه شو او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وایي ان الله بعثني الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت وواسانی بنفسه وماله وایي چې کله الله رب العزت زه پیغمبر راولېږلم نو تاسو ټولو خلکو ما ته ویل چې ته دروغجن یې ته نبي نه یې تا دروغ ویلي دي خو یو ابو بکر و چې هغه ما ته ویلي تا رښتیا ویلي دي او ته بالکل رښتیا وایې روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ما چې د اسلام دعوت چا ته وړاندې کړی د چا مخکې مې پیش کړی نو څه ناڅه هغه خبرې اترې پکې کړي دي یو ابو بکر په کائنات کې هغه سړی و چې ما دته د خپل دین دعوت وړاندې کړ بلا چوچرا هغه فوراً هغه قبول کړی نو نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې سخت غصه شو او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل فهل انتم تارکون لی صاحبی وی تاسو ما ته دا زما ملګری نه پرېږدئ ابو بکر ما ته نه پرېږدئ دوه ځل نبی علیہ السلام دا فرمایل ابن عدی دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره د نبی علیہ السلام دا الفاظ نقل کړي چې حضور غصه کې کو فرمایل و لا تؤذوني فی صاحبی زما د مرګري متعلق زما د مرګري مبارکي د ابو بکر متعلق ما د تکلیف مرا رسوي بیا نبی علیہ السلام او فرمایل دغه الفاظ ویل کوم چې ما مخکې ویلې او بیا او فرمایل ولولا ان الله سماه صاحبا لاتخذ خلیلا وکه الله رب العزت په قران کې ابو بکر ته زما مرګري نه ویلې صاحبي ورته نه ویلې نو ما به په خلت او په خلیلوالي نیولې وې نو په دې مقام نبی علیہ السلام غوسه شو دغه وجه دا وا چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قربانه دا انتهایی زیات وي دغه شانتي یو ځل خالد بن ولید رضی الله عنہ د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سره څه خبره اتر راغلی په هغه موقع باندې نبی علیہ السلام غوسه شوی نو صحابه بارکی خاص کر د اجلا صحابه مبارکی د خلفای راشدین مبارکی او بیا د انصار مبارکی داغي مبارکی نبی علیہ السلام به غوسه کېده چې شابه داغي متعلق څه خبره کوله نو دا یو هغه مقام دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي عمر فاروق ته غوسه کېږي چې څونه عظیم تر صحابي دی ښه نبی علیہ السلام فرمای که زمانه رستو انبیاء سلسله جاری وي زمانه رستو بل نبی راتلون کې وي هغه به عمر وي عمر یو روایت تلاوت کو نبی علیہ السلام فرمای په هر امت کې یو محدث هغه انسان چې یو ملهم د رب العالمین د طرفنا دته الهامات کیږي نبی علیہ السلام فرمای کزاما امت کې دا انسان وی ملهم من الله نغه عمر فاروق دی ښا او نبی علیہ السلام بل روایت کې فرمای الله رب العزت د عمر فاروق په زبان اقدس او په قلب اطهر فضل باندې حق جاری فرمایلی عمدہ وجوا چې 21 آیاتونه رب العالمین د عمر فاروق د مرزا مطابق قرآن کې نازل کړي خو هغه عمر فاروق ته نبی علیہ السلام غوسه کی چې د ابوبکر د شان کمی را نشي دومره لوی شان والا صحابي اوس تاسو وایي په دې زمانه کې چې کوم انسان د ابوبکر دشمنی د عمر دشمنی او د انصار او د مهاجرینو د تمام صحابو دشمنی
دا انسان ایمان والا کیدی شي نه نه چرته نشي د صحابه کرام متعلق صحابه کرام زما محترم اوسه او تازه مسله روانه لږ دو درې ټکي درته پاغي وایم مساله د معیار حق په دې فیسبوک باندې د جماعت اسلامی او د مودودی طبقه او مفتی امتیاز سے نو هغه دا ویلي چې صحابه معیار حق نه دي معیار حق نه دي مونږ تاسو لږ د هغه او سوال کړی کیږي چې آیا مونږ د پاره په صحابه کرامو باندې تنقید کول جایز دي وی او جایز دي نه 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 نبی علیہ السلام نه مونږ د دې استفتاء کو مونږ به حضور علیہ السلام دارالافتا ته لاړ شو د حضور پاک نه به پوښتنه کو چې آیا مونږ د پاره په صحابه کرامو باندې تنقید جایز دی مونږ د صحابو په کوم عمل باندې جرح کولې شو مونږ د صحابو عقیده او اعمال هغه مونږ د تنقید نه ګرځولې شو نبی علیہ السلام اعلان فرمایلی الله الله فی اصحابی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی محترمو اللہ اللہ فی اصحابی اے اتقوا اللہ فی اصحابی زمان صحابو بارکی نبی علیہ السلام فرمائی دو کرت ارشاد فرمائی زمان صحابو متعلق دا اللہ نہ اویری گئی زمان صحابو بارکی دا اللہ نہ اویری گئی لا تتخذوهم من بعدی عرضا نبی علیہ السلام فرمائی زمان صحابہ زمان رخت نخم گرزوئی چستاسو د تنقید د غشو نشانه صحابه وګرځي لا تتخذوهم من بعدی عرضا نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابه زمان رستو تنقید نشانه وګرځوي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې صحابه سره محبت ساتي د دې وجنه ساتي چې د پسینه کې د پزله کې زما محبت پروت ته زما سره مینه ساتي زما سره عشق او محبت ته او کوم انسان چې د صحابه سره بغض ساتي کینه ساتي دشمنی ساتي د دې اصل وجه دا ده چې د دې بدبخت انسان پزله کې زما دشمنی پرته ده نو لہذا د نبی علیہ السلام فتوا ده او نبی علیہ السلام د رب العالمین د طرف نه وینا کوي دا د الله فتوا ده چې د نبی علیہ السلام صحابه دا د تنقید نه بالا تر دي څه شي دي تنقید نه بالا تر دي صحابه کرام باندې تنقید دا جایز نه دي د صحابه کرامو اعمال د صحابه کرامو عقاید د صحابه کرامو کردار او گفتار د صحابو هر حال دا د تنقید نه بالا تر دي دغه محترم وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دین را رسول دی نن مونږه پنځلسمه صدې کې دلته په دې منبر او محراب باندې کوم دین چې بیانو کوم دین چې مونږه اورو په کوم دین او عقاید باندې مونږ عقیده ساتو عمل وکړو دا د چا په واسطه راسیدلې ټول وایا د چا په واسطه راسیدلې صحابه چې صحابه د تنقید نه وګرځیدا د صحابه عقیده اغا محفوظ نشو د تنقید نه د صحابه اعمال محفوظ نشو د تنقید نه د دې مطلب دا شو چې صحابو کې داسې صحابه نعوذ بالله موجود چې د هغې عقیده باندې تنقید جایز او تنقید دا انسان په عقیده جایز وي چې عقیده کې فرقي معنا دا شوه چې د حضور په شاګردانو کې د حضور په صحابو کې داسې صحابه موجود چې حضور د هغې د عقیدې اصلاح نه وکړې د هغې صحابو کې داسې صحابه نعوذ بالله موجود چې حضور د هغې د اعمالو اصلاح نه وکړې نو دغه صحابه چې کله مطعون وګرځېدل دا د تنقید په غشي باندې ولګېدل زمونږ دین محفوظ شو محفوظ کېږي نه زمونږ دین چې را رسولی دی هغه صحابه رسولی زمونږ کلک ایمان دی چې صحابو کومه عقیده د حضور نه زده کړې وه کوم اعمال د حضور نه لیدلي او زده کړي هغه عقاید او هغه اعمال 100% صحابو مونږ ته اکرم را رسولی دي د اوربش قدرې کمی او زیاتې پکې صحابو کړي صحابو پکې کړي نه دی لہذا محترمو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ جو معتبر ترین شخصیت تے د نن سبا په دې فرقواریت په دور کې هر فرقه
د شاه ولی الله محدث دهلوي رحم الله قدر کیا یو انسان شاه ولی الله محدث دهلوي رحم الله باندې تنقید نه کیا که بریلویان دي خپل امام یې ګڼي که وهابیان دي خپل امام یې ګڼي که دیوبندیان دي خپل امام یې ګڼي تمام تر د امت مسلمه د سنیانو تمامې فرقې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحم الله په شخصیت باندې متفق دي هغه خپل کتاب ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء پاغي کې 100 آیات د قرآن عظیم الشان نقل فرمایلی دي او د 100 آیاتونه دا ثابته کړې ده چې د صحابه کرامو جماعت په عامو انسانانو باندې قیاس کول جایز نه دي. نعره تکبیر، شان صحابه، عظمت صحابه. جزاک الله. صحابه کرام 100 آیاتونه دا ثابته ده د صحابو جماعت په د 15مې صدې علما د 15مې صدې عوام د 15مې صدې پیران او تبلیغیان او نیکان او عام مسلمانان با صحابه په خپل ځان نه قیاسي. صحابه هغه خلق دي چې هغه د تنقید نه بالا تر دي. هغه الله رب العزت محفوظ ګرځولي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای امام ابن عبد البر رحم الله هغه خپل کتاب کې الاستيعاب فی معرفت الاصحاب دغه مقدمه کې نقل کړی امام عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقيه هذه الامه فرمای وی الله رب العزت په تمام کائنات کې د تمام کائنات پزړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلب اطهر او د مبارک زړه انتخاب وکړو او داغې نه وروستو په دې کائنات په تمام زړونو کې چې انتخاب شوی دی هغه انتخاب د زړونو د صحابو شوی دی. که شرط صحابي عمل خراب شو عقیده خراب شو صحابه د تنقید نښه وګرځېده دا اعتراض صرف پر رسول الله نه دی دا نعوذ بالله د الله په جهل باندې بیا بوتو شدي چې نعوذ بالله الله د داسې ملګرو او د داسې شاګردانو مریدانو انتخاب حضور له وکړو چې هغه ناقص وو یعنې د الله علم ناقص دی نعوذ بالله که تام دی وایا تام دی لہذا دا انتخاب الله کړی او د الله انتخاب چې کمزوري راوتلې بلکې که چا تصور وکړو دا انسان د اسلام د دایرې نه وځي. الله انتخاب فرمایلی. محترمو د 100 آیاتونو دا ثابته ده رب العالمین بطور مشته نمونه اسخرواره رب العالمین قرآن کې فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب العالمین فرمایي چا چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړو وروسته د دینه چې دته هدایت لاره ښکاره شوې ده او د مؤمنانو د لارې نه علاوه ځان له یو بله لاره ونیوله خدای فرمایي دی به خپل اعمالو ته حواله کړو جهنم ته به داخل کړمه. د دې آیات لاندې په تحفه اثنا عشریه کې شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي معلوم شد کہ ہر کے خلاف راہ مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شد مومنین در وقت نزول ای آیات نبودن مگر صحابہ. رب العالمین فرمائی چې کوم انسان د مومنانو د لار نه علاوه بل لار ونیوله بل لار اختیار کړله دا به زه جهنم ته داخل کما. نو امام شاه عبدالعزیز رحم الله فرمائی و مومنین در وقت نزول ای آیات نبودن مگر صحابہ چې دا آیات نازلېدو نو مومنان په هغه وخت کې څوک ووایه ټول وایه صحابه. نو لہذا د صحابو نه علاوه د صحابو د عقیدې نه هټ کر عقیده ساتل د صحابو د عباداتو د اعمالو نه هټ کر د عباداتو بل طریقه اختیارول دا د دخول د جهنم ذریعہ ده. دا شان د شاه صاحب رحم الله بل آیات نقل کړي هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. الله هغه ذات دی الله رب العزت فرمایي چې تاسو باندې زه او زما فرشتي رحمتونه لیږي علیکم پتاسو باندې او بیا څه فرمایي څه دپاره لیخرجکم من الظلمات الى النور. دا د الله رحمتونه او د فرشتي دعاګانې دې دپاره دي
چې تاسو د کفر د ظلمت د خرابو عقایدو اعمالو د تیرونه وباسي اسلام رڼا تم راولي. نو دی آیات لاندې شاه صاحب رحم الله فرمای مخاطب به این آیات صحابه اند هر که تابع ایشا شد نیز از ظلمات برآمد. فرمای الله رب العزت چې دغه وخت کې خطاب کول 1400 کاله مخکې الله فرمایي زه او زما فرشتي په تاسو رحمت الله علیکم. نو دا کوم ضمیر چاته راځي دی وایا تاسو چاته صحابه ته. د دې آیات مخاطبین هم څوک دي صحابه. نو صحابه الله د تیرون هیڅ دي هغه درنا په هغه روخانه سمندر کې الله داخل کړي د کفر او د شرک او د خراب عقایدونو الله پاک ایستی. شاه صاحب فرمایي بیا مخکې فرمایي هر کې تابع ایشا شد نیز از ظلمات برآمد. صحابه خو پرېږده چا چې د صحابو اتباع وکړه دیم د تیرونه وتلی دی ښه خبره پی او څوک چې د صحابو اتباع نه کوي. ځینې خلک ډایرکټ صحابو ته کنځل کې ابوبکر کافر عمر کافر عایشه زناکاره او معاویه سپی عثمان خر دا پر ریکارډ داشته ښه دا کنځل پر ریکارډ شته په اسلامیه جمهوریه پاکستان کې کوم ځای کې وایا هغه وخت پورې چې د صحابو شان نه محفوظ شوی دا ملک اسلامی ګڼل ته مونږ تیارو تیز وای تیارو کوم ځمکه باندې چې د ابوبکر شان نه دی محفوظ د عمر شان نه دی محفوظ د عثمان او د معاویه شان نه دی محفوظ د مور بیبي لوپټنه د محفوظه هغه اسلامي کېږي زه خو تیار نیم کم از کم چاہے څوک مې پسولې کوي او چاہے هر څوک کوي. هغه وخت به دا اسلامي ملک ګرځي چې دلته ګستاخان صحابه پسولې باندې شي سو پورې ګستاخان صحابه اپدار شوي ني. امام مالک رحم الله په دغه موقع فرمایلیو چې کله د حضور ته او د حضور صحابه ته بد رد ویل کېږي او موږ د هغې دفاع ونکړو موږ له د ځمکې مخ نه د ځمکې لاندې ویښ بیا پکار دی چې راشي موږ له مرګ پکار دی مرګ. ځینې خلکو له خو مرګ څه کې یو ځل لک ها کرت مرګ پکار دی چې د صحابو دشمنان ځان سره په سټیج کېنولي او د صحابه کرامو دشمنان ته غاړې ورکوي د صحابو دشمنان له لاسونه ورکوي د صحابو دشمن سره په یو لوښي باندې یو درستخان باندې دا بې ضمیر او بې ایمانه خوراک کوي ښه زما مور چې څوک حکم ځي هغه سره به زه په یو لوښي خوراک وکړم پښتنو وایي تیز وایي تاسو کې غیرت ډېر زیات راځي مور او خور باندې که نه خو د عایشه تاسو ته مور نه ښکاري وایه ښکاري که نه ښکاري لا کرت خپل مور نه ته افضل مور د عایشه ښه نو چې د خپل مور دشمن سره په یو درستخان ناست ته زه تیار نیمه د عایشې دشمن سره به تیار شمه داسې کېدی شي نه بلکل نشي کېدی. څوک پورې چې زمونږ ایمان او زمونږ زړه د عایشې د محبت نه ډک نه وي بس دې کې بیا کفر دی ښه دې کې ایمان شته نه. بهرحال محترمو مخکې شاه صاحب رحم الله فرمایي واولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون خدای صحابه باندې کې فرمایي دا کامیاب دي څه شی دي او بیا فرمایي ولا شک ان تابع المفلح مفلح. شاه عبد العزيز رحم الله فرمایي صحابه خو اسم کامیاب دي د صحابو تابعین هم څه دي وایه په دې کې شک نشته. بل ځکه الله فرمایي واولئک هم الراشدون صحابه دا پنی غلار دي صحابه پنی غلار دي. شاه صاحب فرمایي وتابع الراشد راشد او د راشد او د نیغې لارې والا انسان پسې تلونکي هم پنی غلار دی ښه. بل ځای بیا فرمایي امام ابن عبدالبر په مقدمه د استیعاب کې فرمایي قرآن کې ځای په ځای کې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العزت د صحابو نه راضي دی او صحابه د الله نه څه دي. نو امام ابن عبدالبر رحم الله په خپل مایناس کتاب الاستیعاب فی معرفت اصحاب دغه مقدمه کې فرمایي ومن رضی الله عنهم د الله پاک ذات زما غونته نه دی چې اوس درنه خوشحاله ما او لږ وخت بعد به درنه سیما خافه ما ومن رضی الله عنه. امام ابن عبدالبر فرمایي کوم انسان نشي الله راضي شو لم يسقط عليه ابدا ان شاء الله دنه به تاسو به قیامت الله بیا ناراضه نشي. نو تمام صحابو ته دغه د عقایدو درست عقایدو او درست اعمالو د وجنه
الله رب العزت د خپل رضا اعلان کړی دی. نو که صحابه معیار حق نشي او د دې عقاید او اعمالو کې فرق وو نو بیا به الله راضي شي؟ الله رب العزت صحابو نه بیا ناراضه کېږي. ولې؟ د هغې عقاید او اعمال معیار دی. څه شی دی؟ معیار معنا تله. څه شی؟ تله. معیار چا ته وایي؟ تله. صحابه زمونږ د ایمان دپاره زمونږ د اعمالو دپاره تله ده. که ته وایې زما ایمان درست دی، عقاید مې درست دي او که نه، د صحابو د ایمان د تله په هغې چابړي کې به خپل ایمان واچوې. که ستا ایمان ستا عقاید د صحابو د عقایدو تله باندې درست وختل نو عقایدو او اعمال دي برابر دي، او که د صحابه کرامو اعمالو سره برابر نو بیا برابر نه دي. مخکې شاه صاحب رحم الله بل آیات نقل کوي، فرمایي یوم یخزي الله النبي والذین آمنوا یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه. فرمایي الله رب العزت هغه ورځ په ورځ د قیامت چې الله رب العزت به خپل نبي او د هغه نبي سره چې کومو صحابو ایمان راوړی دی الله پاک به دا خلک رسوا کوي نه. دی آیات لاندی شاه صاحب رحم الله فرمای دلالت می کند که اشاره در آخرت هیچ عذاب نخواهد شده و بعد از فوت پیغمبر نور عیسی ضبط و زائل نخواهد. فرمای و دا آیات په دې باندې دلیل دی چې صحابه کرامو تبا آخرت کې اس قسم عذاب با نه ملایي. او په دې آیات هم دلیل دی لکه د دې وخت مشهور شیعاګان زنادقه وایي چې حضور علیه السلام د وفات نه وروستو صحابه کرام مرتد شوي نعوذ بالله. نو شاه صاحب فرمایي و بعد از فوت پیغمبر نور عیسی ضبط و زائل نمی خواهد شد. فرمایي د حضور د وفات نه وروستو دغه نور چې کوم الله صحابو ته ورکړی دا زائل کېږي نه. ولې؟ فرمایي دی وایي که چرته کې و الا نور ضبط شده و زوال پذیرفته روز قیامت چه قسم بکار عیسی می آید. رب العالمین فرمایي په دې آیات کې نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم. د صحابو دا نور به د دې د مخې ته روان وي، ښي طرف ته به روان وي او دې ته به رڼا کوي په هغه تیارو کې. شاه صاحب فرمایي که د حضور د وفات نه وروستو د صحابو دا نور ختم شو، دا زایله شو، نو بیا آخرت کې د نور څه معنی ده؟ آخرت کې نور د کومه راغی؟ آخرت کې هو نور اله راځي چې دنیا نه ځان سره یوسي. دنیا نه لہذا د صحابو نور ختم شوی زایل شوی نه دی. د صحابو عقاید او اعمال محترمو زمونږ دپاره هغه معیار حق دی. د معیار حق په مسله باندې د خدای جل جلاله په فضل و کرم سره دا اوس چې درته کښېنما اوس چې کښېنما سبا دا ټیم پورې درته بحث کومه انشاءالله د هغې سلمي څه به ختمه نه شي. په خبره پوهېږئ؟ دا درته مبالغه نه کومه، دا اوس دې ناستې نه که پوه نه سمه سبا دا وخته پورې دلایل پیش کوم دومره آیاتونه دومره احادیث دومره آثار دومره دلایل دي چې په 24 غنټو کې سر ته رسي نه. خو دومره د محترمو دا صحابو دشمنان دوه قسمه دي، یو ښکاره او یو پټه. یو ښکاره او یو پټه. ښکاره دشمنان شیعاګان دي. څه شی دي؟ او څوک د شیعاګانو څوکیداري کوي، او څوک شیعاګان په خپل سټیټ ساتي، او څوک شیعاګان سره اتحاد کوي، څوک شیعه سره لاس ورکوي، څوک شیعه ته په یو درستخان خوراک کي. دا ټول دشمنان د صحابو دي، ګر چې پټکي وي ګیري وي او هر څه وي. خبره پوهېږي؟ د صحابو متعلق مونږ د چا سره گنجایش کولی نه شو. دویم پټ دشمنان دي. نه پټ دشمنان جماعت اسلامي دي. څه شی دی؟ ټول وایي شابه جماعت اسلامي اسلامي کې الف لام دا باب افعال دی که نه؟ نو ترک دا د اصل ماخذ دپاره دی. جماعت غیر اسلامي څه شی؟ غیر اسلامي. مودودي د دې فرقې مشر و. د مودودي عقاید مودودي پیغمبر نه دی پریښي، صحابه نه دی پریښي، ائمه نه دی پریښي، اولیاء نه دی پریښي، یو قسم نه دی معاف کړی. یو قسم انشاءالله العزیز ما خو دلته کې زما په ریکارډ به هغه عقاید موجود شي، ما دې بیان کړي. که مکر راغله مونږ دا غواړو چې امت کې اتحاد او اتفاق راشي. د بریلیت او د مودودیت دغه شانتي د وهابیت او دا ټولې
فرقې مونږ ختمې کو اسلامي نظام ته مونږ متحد شو خو چې څوک صحابو ته لاس اچوي نو صحابو متعلق د داسې خلکو سره مونږ د اتحاد قایل نه یو نو که بالفرض دې خلکو نور لاس واچول بیا یوه عقیده د مودي درته ښکاره کومه نو جماعت اسلامي یعنی غیر اسلامي د دې نه به مونږ ځان ساتو څه به ساتو کوم کس چې جماعت اسلامي سره ذره برابر تعاون وکړه د اوربش قدري دا د حضرت عایشې دشمن دی دا د ابوبکر دشمن دی دا د عمر دشمن دی دا د تمامو صحابو دشمن دی بیا په ورځ د قیامت باندې د صحابو دشمنۍ ته تیار شه د هغې سزا ته بیا تیار شه ساتو به ورسره دشمني که نه به ساتو جماعت غیر اسلامي سره به ساتو که نه به ساتو دا ما وایي زه به لږې نورې خبرې کوم مړی اجازت نه راکړي زه سخت بیماره یم خو دا د صحابو د غلامۍ برکت دی الحمدلله زما محترمو خو ما وایي د دې موجوده حال صرف جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی یا د پی ټی آی والا خلک یا د نیشنل والا خلک یا د پیپل والا خلک نه تاسو ګورئ دا طبقه موږ باندې 75 سال هغه نو موږ مسلط تا چې کله حکومت کې کوم خلک وي ګرانی راولي اپوزیشن کې چې کوم خلک وي اسمان په سر راغشتي وي امت غر کې د غریبانو خیال نه ساتي خو چې دغه اپوزیشن والا بیا حکومت تراشي حکومت والا اپوزیشن هغه طرز اختیار کی بیا چې دی کله ګرانی راولي نو بیا هغې چغې وایي دی وله باندې جوړوي عجیبه انصاف دی بېګا د شپې 10 روپۍ پټرول او ډیزل ګران شوي څومره وایه که نه څومره 10 زور چاله ورځي نو دغه غریب دی الله پاک نورم تباه کړي امین ووایه چې د دې نه وروستو هم دې سیاسي پارټو پسې څوک ځي په خبره پوهېږي دا ولې د سړي زوی نه جوړېږي ما خو ترجمه کې مو ویلې چې دته زه خر ویم د خر توهین راته ښکاري چې دا خر به د خر نه بدتره انسان دې نه وروسته هم عمران خان پسې دې نه وروسته هم جمعیت پسې دې نه وروسته هم نیشنل او پیپل او د نورو خنزیرانو پسې ځي موږ به کله پیرو 15 کاله دې په موږ باندې دا پرون چې عمران خان تلو یا دې نه مخکې جمعیت او نواز شریف تلو نو دا ګرمۍ ته هغې راوتلي وو که دا غریب ته به مړي راوتلي وو وایه د اپوزیشن تمام لیډران په کنټینرو کې وو د اے سی کنټینرو کې او پرون هم او بله ورځ هم د دې او موجوده حکومت چې کوم خلک هم کنټینرو کې وو چې تباه کېږي نو غریب تباه کېږي او مزې څوک کوي غټ خلک څه کوي غټ خلک کوي نو اوس یو بل نو اوس دا خلک په حکومت کې راغل اوس چې تیل ګران کړه ولې هیلې لټوي یاره هلته کې په 3 ریاله باندې په سعودي کې لیټر تیل دی نو چې دې ته واړې دې پاکستانو ته 56 کې ضرب ورکړي نو 198 روپۍ راځي اوس هم دلته ارزان دي اوس هم دلته استغفر الله نو چې هغه ګرانول کفر چې ته ګرانې اوس څه شی دی نو اخیرنۍ عرض درته کوم د جون اخیرنۍ چې که صحیح مسلمانان جوړېدل غواړي او د تمامو فتنو نه ځان خلاصول غواړي د جمعې په ورځ به دلته 2 رکعاته صلات توبه وکړي چې الله د دې نه وروسته به زه د پاکستان جمهوري پارټو کې یو پارټۍ سره زه شرکت نه کوم وعده ده انشاءالله الله مو قبول کړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین